زما شاګرد مو زما ملګری مو دوست مې مو او زه دا وایم چې دې شاه منصور کلي یو شاعر دې پیدا کړی و د نن نه تقریبا 2.5 کاله مخکې هغه ملا حسن اخوند چا چې په خپلو چاربیتو کې ټول قرآن مجید ویل په ترجمه کې او چا چې کوم بادرو میله کې مشاعره وه او یو هندو شاعر و صوفیا هغه پکې لا یو سر یې خو چې د دې ځمکې چاپیره یو خامار دی مدام د لکۍ سر خوري د هندوانو دا یو نظریه ده چې یو سمک یو ډېر لوی دغه دی خامار دی چې د مهي په شان دی او هغه خپله لکۍ خوري هغه د ټول کائنات نه چاپیره دی هغه خپله لکۍ خوري نو اخر کې چې هغه ختم شي دا دنیا به ختمه شي ملا حسن اخوند نه خپل شاګرد پټ تللی و اولته کې چې دی نو په مشاعره کې ناست و د بادرو د میلې په مشاعره کې خو هغه نه بیا څه جوړېدل نه چې د دې جواب څه وکړم بیا د شپې راغی او ملا حسن اخوند یې پاس باندې بوته نو چې د هغه نمبر راغی دا سهار نو هغه ورته وی چې نه وروره پخوا د بابا آدم د زمانې نه زما وروره یو ستوری په اسمان کې ځلېده به مقدم پخوا د بابا آدم د زمانې نه زما وروره نه پلارو نه پیدا و لور د موره په مونږ باندې څرګندې معجزې د پیغمبر دي نو هغه ورته بیا د تخلیق کائنات اسلامي نظریه په خپله چاربیته کې وویله چې زمونږ چې لکه دیول نور پیدا و د نبی علیه السلام او بیا د ټول کائنات او بیا د هغه نور نه دا انبیا چې دي نو د نور په شکل کې تخلیق شوي دي نو زما دا مطلب دی چې یو سړی دې شاه منصور کلي پیدا کړی و چې هغه جنون شاعر و ولسي د چاربیتې ډېر لوی شاعر او په شلمه صدۍ کې یو سوچا رومانوي شاعر که شاه منصور پیدا کړی دی نو هغه صرف نزار شاه منصور دی ذمهدارۍ سره وایم دا زه نه وایم چې ګنې نور شاعران نشته شاه منصور هغه په خپل ځای باندې د هر چا خپل مقام دی خو څه ته چې موږ سوچا رومانوي فطري شاعر ویلی شو نو هغه صرف نزار شاه منصور دی بله خبره دا ده چې نزار دا کتاب ما مخې ته ووه د نزار هغه ډېر خوږ او ډېر مینهناک شخصیت نو ما وی چې یاره عجیبه کار دا هم دی چې د پښتو هم 3 رومانوي شاعران چې دي نو هغه ځواني مرګ شوي دي مرګ ورته نه شو ویلی ځکه چې شاعر مري نه تاسو وګورئ که نه چې په دې مقبره کې د شاه منصور په دې مقبره کې بلا خلک پراته دي داسې خلک پکې هم پراته دي چې د ډېر جایداد خاوندان دي د هغوی مشران پکې پراته دي داسې چې په منصبونو پاتې شوي دي د خپل دور د مغولو په دور کې پاتې شوي دي که یو زمام نو بلا وخت پکې ولګي خو چې موږ یادو نو یا هغه عالمان یادو چې هغه د دین خدمت په خپله ژبه کې کړی دی او یا شاعران یادو د دې مطلب دا دی چې خوشحال بابا ځکه وایي چې مړ هغه چې نه نوم نه نښان وي تل تر تله په خپل ښه نوم پای ښاغلی هغه سړی ژوندی وي په خپلو عرفونو کې او په خپل سروسز او په خپل خدمات کې چا چې تخلیق کړی او چا چې د کام خدمت کړی او په ژوند کې معنا چوري ځکه چې په ژوند کې معنا ډوډۍ نه اچي په ژوند کې معنا ساه اخیستل نه اچي په ژوند کې معنا ګرځېدل نه اچي په ژوند کې معنا ستا دا حرکتونه نه اچي چې هغه غیر انساني وي په ژوند کې معنا تخلیق اچي په ژوند کې معنا عبادت اچي په ژوند کې معنا جدوجهد اچي په ژوند کې چې حرارت وي حرکت وي نو هغه ژوند دی نو دا هغه خلک دی نزار هغه سړی دی چې په دې پوهېده نو ما دا سوچ کو چې دا نزار منصور او خاطر نزار اجمل منصور او خاطر چې هغه د هغوی نه لږ مخکې تېر شوی دی دا درې هم زمونږ د رومانتیسیزم زمونږ د جدید دور علمبردار شاعران دي او تاسو وګورئ دا هم ټول 3 واړه ځواني مرګ دي خاطر د یو کم 40 کالو په عمر کې مړ شوی دی او د خاطر هم ډېره لویه ټریجډي د خپل ژوند کې ځکه چې د هغه دوست ما ته خبره کوله کله چې زه د هغه مزار ته لاړم نو د هغه همزول یو ملګري ما ته وی چې کومه جینۍ چې د هغه په نوم وه او هغه له یې ور نه کړه نو هغه بل ځای واده شوه او خاطر له بل ځای واده وکړو نو هغه جینۍ باندې خپل خاوند بله ښځه وکړه چې د ده کومه خوښه محبوبه وه نو هغه ما ته وی چې زمونږ په چم کې وه او هغه تقریبا د 80 کالو په عمر کې مړه شوه خو د 80 کالو په عمر کې به هم چې د خاطر غزل په دغه غږېده په ریډیو باندې نو هغه به غلې خاموش ناسته وه او سترګو نه مې اوښکې بهېدې سره چرې په خوله باندې ژړلې نه وی بس خاموش په ناسته وه دغه شان اجمل منصور نه هم چې دی نو خپله ناوې پاتې شوه دا شکر دی چې نزار او د هغه بچی چې دی نو هغه له خدای پاک د سر سوری ورکړ
خو دا درې واړه شاعران چې دي څنګه چې کیټ و څنګه چې شیل او څنګه چې بایرن دا درې واړه د 1300 کالو نه دي اورېدلي. تاریخ دا وایي چې دا هم د 1300 کالو خواوشا په عمر کې مړه شوي دي درې واړه. دا رومانټیسزم علمبردار شاعرانو کوم چې د جرمن رومانټیسزم نه او زمونږ هم اتفاق دا دی چې زمونږ هم درې واړه شته موږ سره نور رومانوي شاعران خو زمونږ دغه درې واړه رومانوي شاعران هم ډېر په ځوانۍ کې زمونږ نه لاړه. خو موږ سره خپل تخلیق پرېښوده، موږ سره داسې تخلیق پرېښوده. تاسو د نظار کتاب راواخلئ. لکه دا خبره زه د ځوانانو ته کوم او د ملګرو سره هم شریکوم چې خوشحال بابا یو کتاب لیکلی دی، د هغې نوم د دستارنامه. هغه د پښتو د سوشیالوجي هم لومبی کتاب دی او د پښتو د پولیټکس یا د سیاسیاتو هم لومبی کتاب دی. بلکې زما نظریه دا ده چې په جنوبي اشیا کې د دې لیول بل کتاب دغه وخت نه دی لیکلی شوی. په هغې کې هغه د شعر هنر باره کې لیکي. څلورم هنر د شعر وایي چې د شعر هنر چې دی نو د هغې مختصر دغه دا وایي چې دا داخل په کسب د کمال دی. خو بیا وایي چې اما د صنایع بدایع یعنی تشبیهات استعارات د ژبې دا یې حاصلېږي په کسب باندې. خو بیا اخر کې وایي چې که طبیعت جبلي د شعر نه لري، بابا وایي که طبیعت جبلي د شعر نه لري یعنی جبلت د شاعر نه، مطلب دا چې الهام پکې نه وي قدرتي، نو که ډېر صنایع بدایع زده که شعر به نظم نه که. دې مطلب دا چې شاعر چې دی نو دا په علم نه جوړېږي. شاعر چې دی صوفي هم په علم نه جوړېږي. خوشحال بابا وایي د درویش په زړه کې درست کتاب مرکوم دی که په خوله د عربو لغت نه زده. شاعر یا وي یا نه وي، بس دا دواړه خبرې دي کې منځ کې څه نشته. نو نظار داسې شاعر دی چې نه په زور کې لیکلي دي او نه د زور کې لیکلي دي. نظار فطري شاعر دی او هغه د هغه جبلت شاعر دی. او دا هغه وخت ما مخکې ویلو چې کله دی ډېر ماشوم و، داسې د اووم اتم زمانې د طالب العلم د زمانې، نو دی احتشام زمونږ د کلي ما څخه راغلل او ما ته وی چې یاره مونږ په یاره یاره وي چې زما شاګردان وو چې یاره مونږ شعرونه لیکلي دي. نو ما ورته مې تاسو دواړه لږ لږ شعر ووایئ. نو چې دواړه ووایي نو ما احتشام ته وی مې تاله کرکټ درځي او جي مې ته کرکټ کوه او دته مې ته شاعري کوه، ځکه چې مې ستا دا سټ د شاعرانو په شان دی او مې ستا دا تخلیق دا اوسنی تخلیق چې دی دا ښایي چې تا نه به ډېر لوی رومانوي شاعر جوړوي. بیا دا عجیبه خبره دا ده چې څنګه خاطر خو یو شعر نیم دا ویلی دی چې نور خو ټول رومانوي دي که نه چې خلک مخ پټ کړي، تا چې مخ پټ کړو نو ګزار دی وکړه، خلک چې نه خولي ګوري ورته تا چې مخ پټ کړو نو ګزار دی وکړه. په هغې کې یو ځای کې په شاعرۍ کې دا ویلي چې پردی مزدور سهار وختي پاسي. نو هغه نو اوس دا ده چې د نظار کمال دا دی چې هغه د رومان په غېږ کې د جهان او د کام خبره کړې ده، خو په داسې انداز کې کړې ده لکه تاسو که چېرې زمونږ وړوکوالی د ملګرو ته چې کوم یاد وي چې کله به مونږ په دې دا تاروګي چې ورته مونږ وایو، ځینې خلک ورته لولکه وایي، څه ته چې انګریزی کې بټر فلای وایي. نو د دې تاروګي نیولو لپاره به مونږ اکثر چې په کاریزه کې خپل لاس داسې ورپسې ګرځو، نو دې ځای دا لاس په ټول زخمي شو، نری نری وینه ورپې ښکارېده د هغې غازغو سره، خو مونږ به تاروګۍ رانیسو. دک شان نظار په خپله شاعرۍ کې د رومانس تاروګي رانیسي او په خپله چې دنه هغه لاس زخمي کېږي، خو هغه خپل لوستونکی نه زخمي کوي. هغه خپل لوستونکی چې دی نو هغه له د جمال چې کومه نظریه ورکوي هغه د اپټیمزم ده، هغه د امید ده، هغه د ارجایت ده، هغه د جدوجهد ده، هغه د ودرېدو ده، د پرېوتو نه ده. مطلب دا چې هغه د تیارې فریاد کوي خو خپله یې مشال هم بدل. نو دا ډېره لویه خبره ده چې یو شاعر دی هغه او دا څه وجه ده؟ وجه دا ده چې شاعر چې وي نو دی اول انسان وي. دې کې د روښان د نظریې خبره وکړه. د شاعر نظریې چې ده نو دا دغه نظریه نه ده د فلسفي. شاعري نه فلسفه ده، نه تاریخ دی، نه منطق دی. دا شاعري چې دا نو دا یو ایکسپریشن دی. غني خان به وي چې ته څه ته وګورې، که بندۍ ښکلې، که ښایسته منظر وي، که دردناک سین وي، چې ته وګورې نو سترګې پټې کړه. نو چې سترګې پټې کړې نو بیا هغه محسوس کړه، یعنی دا چې تا مخامخ څه ولیدل د هغې نه پس هغه محسوس کړه. نو د هغې بیا تخلیقي نه وکړه، یعنی ژوند که پروډکشن دی نو شاعري یا آرټ ریپروډکشن دی، هغه د هغې بیا تخلیق کول دي. نو اوس چې کوم شاعر خدای پاک پیدا کړی
دې چې کله د ایکسپریشن په ولکه کې راشي نو دې دغه وخت کې په ځان نه پوهېږي بیا او دې د دا عمل چې دی نو دا لاشعوري وي خو د انسان په حیثیت خو د ده یو نظریه وي که نه د ده ژوند ته یو طریز وي یو اپروچ وي نو د انسان په حیثیت هغه ده کې وي نو چې کله دنه د شاعر او تخلیقکار په حیثیت تخلیق راوځي نو د دې په دې بظاهر خو هغه الفاظ وي هغه تشبیهات او استعارات وي خو د دې لاندې د دې په روح کې د هغه نظریه وي یعنې د شاعرۍ نظریه فن چې ده د شاعر او نظریه ژوند چې ده نو دا بالکل داسې ده لکه څنګه چې د شاعر تنقیدي بصیرت دی دی چې کله شعر لیکي نو د ډېرو لفظونو نه څه لفظونه راخلي د ډېرو فکرونو نه څه فکرونه راخلي ځکه احمد فراز ته چا ویل لکه دا هغه دې واخله دا بیاض وینه دا زما ورکشاپ دی مطلب دا چې دی بیا چې ولیکي نو بیا یې ګوري نو دا دغه تنقیدي بصیرت د تخلیقي عملي سره دغه شان دا نظریه چې دا اوپره نه ده دې ته کینی نه چې زه یو نظریه بیانوم بلکې دې چې څه وخت شاعرۍ ته کینی نو د ده دننه چې کومه دغه وي نظریه هغه راوځي څنګه چې خوشحال بابا وایي د دستارنامه کې هغه د علم د هنر لاندې وایي چې بنده سوي نو هغه ترې راوځي نو وایي د خوشحال خټک له عشقه گفتگو شي چې په لوښي کې سوي هغه ترې توږي نو په دغه لوښي کې جمال و په دغه لوښي کې دا لوښي مطلب سینه ځکه چې د فلسفي هم درېیمه سترګه وي په دې ځای کې په دې مضبوط وي او په هغه درېیمه سترګه باندې هغه داسې زړونه ویني چې موږ تاسو نه وینو د شاعر هم درېیمه سترګه یې خو په سینه کې او په دغه سترګه باندې هغه جمال ویني په دغه سترګه باندې هغه جلال ویني د کائنات په کائنات کې چې کوم ښایست دی کوم ښکلا ده هغه پکې ویني اوس د ده دا عمل غیر شعوري نه خو لاشعوري غیر شعوري ځکه نه چې دا انسان دی د سره شعور دی نو د نظار په شاعرۍ کې تاسو وګورئ نو څومره رومانس چې دی مسلسل تر اخره پورې هغه د رومانس په لمن کې دغه ټوله شاعري او داسې به وګڼو چې هغه داسې ګلونه دي چې هغې کې هغې مثال داسې دی که نه لکه څنګه چې دا شوګر کوټډ دوایي لکه کیپسول که تاسو دا کیپسول مات کړئ او هغه دوایي خورئ نو بیا سړی نشي تېرولی هغه ډېره ګرانه باندې تېرېږي نو نظار چې کومه ده د رومانس په غېږ کې د جانان سره د جهان د کام د انسانیت د انسان دوستۍ د سړیتوب هغه ټولې خبرې ځکه چې د یو انسان په حیثیت هم نظار ډېر زیات ښه سړی نو چې ظاهره خبره چې یو سړی ښه انسان وي یو سړی په کام مین وي په ژبه مین وي په ښو یعنې په اعلی اوصافو څه ته چې اعلی قدرونه وایي ویلیوز په هغې مین وي نو چې هغه تخلیق کوي نو د هغه نه به لاشعوري طور سره هغه راوځي په خپل تخلیق نو د نظار دا کتاب چې دی نو زه دا په ډېر هغه سره وایم چې دا په پښتو شاعرۍ کې اضافه کول ډېر ګران کار دی خو په پښتو رومانوي شاعرۍ کې یو داسې رومانوي شاعري چې د هغې په غېږ کې د کام خبره هم پرته ده یعنې د کام نریټیو پکې هم پرته ده زمونږ چې کومه کلتوري بیانیه ده څه ته چې انډیجنس کلچرل نریټیو وایي په انګریزۍ کې یعنې زمونږ کلتوري بیانیه څوک چې هغه ختمول غواړي کامونه زمونږ وژل غواړي څنګه وژل غواړي مونږ فزیکلي هم وژي جسماني توګه باندې هم وژني خو مونږ په روحاني توګه وژل غواړي او چې ته یو کام نه ژبه اخلي د هغه نه خپل کلتور اخلي ګوره تاسو سوچ وکړئ که نه په پنجاب کې یو سړی ځان ته کھوکھر وایي یو سړی ځان ته باجوا وایي تاسو وګورئ دغه نومونه خر ځان ته وایي څومره چې د هندوستان د هندوانو د زمانې بلکې هغه ورځ یو جنۍ نه ډېر خوشحاله شوم یو پنجابی وي پلانی راجپوتاني مسلمانه وه پلانی خپل نوم یې واغسته راجپوتاني هغه ځان ته وایي خو تا او ځکه ځان ته افغان وو نو موږ نه مني ولې زما افغان خو مسلمان دی زما جومات هم هغه خدای مکه او زما خانقاه او زما جومات هم داسې دی لکه چې کفر وي او د هغې بازار یې اوس هم داسې دی لکه چې جومات نو دا په دې ملک کې دا دورنګي ده نو چې په داسې حال کې چې ستا جومات ستا اجرا ستا کلتور ستا ژبه ستا شناخت څوک نه مني په داسې حال کې چې کوم شاعر او تخلیقکار ته دا احساس هم وي او هغه ځای په ځای د هغه په کتاب کې د دې خبرې په شدت سره احساس دی چې ما خلک پیسې او کور غواړي ما نه زما کلتوري به ما ته وایي چې ته به پاکستانی یې منم دی ته به مسلمان یې منم دی ته به انسان یې منم خو ته به پښتون نه یې زه پښتون یم پښتون مسلمان یم پیدا شوی د ولی خان خبره چې وایي زه د 500 کالو پښتون یم د 1400 کالو مسلمان یم او د 25 کالو پاکستانی یم هغه وخت د پاکستان 25 کاله شوي پښتون خو زه یم په خټه که نه په وینه نظار په دې خبره پوهېده د کام نماینده و زمونږ ډېر لوی تخلیقکار و ډېر لوی کارونه به یې نور هم کړي وو د دې نه پس هم خو چې
چې کومې کړی دی نو هغه هم ډېر لوی کار دی او دا ټیک خبره ده چې دا د هغه د کتاب مخکتنه ده چا چې دا کتاب چاپ کړی دی هغوی نه هم مبارکي ورکوم او د هغوی ستاینه کوم او د مخکتنې دستوره ټیک بالکل داسې ده څنګه چې همدلي وایي لکه چې د ناوې مخ کتل وي او د ناوې مخ چې څوک ګوري او چې ناوې بدرنګه وي او دا مشران وي هوښیارې زنانه راشي چې داسې مخ نه ونه صاحب دغه لرې کړي نو خبرې هغه څه وایي خدای دې بختوره کړي چې ښایسته یې خو یاره ډېره زیاته ښایسته ده چې ښایسته نه وي خدای دې بختوره کړي خدای دې خاوند سره وخت راولي مطلب دا دی چې د مخکتنې دستوره کې به چې دی نو د شاعر صفت کې د هغه د شاعرۍ صفت پکې تعارف پکې خو د نظار شاعري داسې ده ګورئ چې هغه داسې نامې ده د پښتو چې د هغې په تندي باندې د رومانس او کامولۍ او جمالیاتي او هنري ښکلا ټیک دی ټیک تاسو یو جهان مننه